اندخوی برېښنا مریت تخنیکي کاري ډلې د بسته‌بندۍ او نوښت ځانګړی مرکز په خپل لاس د جوړ شوي ماشینرۍ او امکاناتو پر مټ د ټرانسفارمرونو سیستم بدلون، ظرفیت لوړونې او بېرغونې کارنده هڅې چې د شبکې پیاوړتیا او ثبات په برخه کې د پام وړ مرسته کړې. فاریاب ولایت اندخوی برېښنا مریت اړوند د ټرانسفارمرونو ترمیم ورکشاپ د یاد ولایت څلورګونو ولسوالیو د برېښنا شبکې د پیاوړتیا او معیاري کېدو په برخه کې مهمه ونډه لرلې. د مسؤلینو په خبره د دې ورکشاپ له لارې توانېدلي چې 65 ټرانسفارمرونه له 6 او 15 کیلو ولت څخه په 10 کیلو ولت بدل کړي. حتی ولت بر ما مردم نمیرسید، حالی که شبکه استاندارد و شبکه 20 کیلو ولت شد. حالی مردم فوق العاده برق دارن، مردم رضایت کامل دارن، حالی ضایعات هم تقریبا 1% 1.5% ضایعات ما کم شده باشه. د بیارغونې له لارې د ټرانسفارمرونو د سیستم بدلون د اندخوی، قرمقل او قرغان ولسوالیو د برېښنا تامین، د سب استیشن او ټرانسفارمرونو د اضافه باریو ستونزو حل او شبکې ولتاژ پیاوړتیا کې اساسي رول لوبولی. یک ترانسفارمر که در ساحه ما بسوزه دفعه اینجا ریزرفی داریم، ایره دمو حالت میشانیم و ایره آورده اینجا ترمیم میکنیم. د دې ورکشاپ غړو د ټرانسفارمرونو د تیلو د تصفیې دستګاه په دې وروستیو کې ترمیم او بیارغولې ده چې د ټرانسفارمرونو د تیلو د بیا تصفیې او کارونو چټکتیا په برخه کې اساسي مرسته کړي. خاطر مردم ما منطقه ما ترانسفارمرهاش جور شود، تیلهایش ما تصفیه شود، تیلهای خراب شده را باز تصفیه کرده دوباره استفاده میکنیم. د ټرانسفارمرونو د سیستمونو پیاوړتیا د پام وړ لاسته راوړنو سره مل اندخوی برېښنا مریت په دې وروستیو کې د 38 کیلومتر په دوام د شبکې اساسي اصلاح کړي او ورسره مل تر 8 کیلومتره پورې د شبکې پراختیا چارې هم ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې اندخوی برېښنا مریت د اندخوی ولسوالۍ او اقینې بندر په ګډون قرمقل، قرغان او خان چهارباغ ولسوالیو کې 26,000 پیرودونکو ته د برېښنا رسونې خدمتونه ترسره کوي.